روایت دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روحا علاقې ته ورسېدو نو یو ځنګلي خر چې دی پروت و ځنګلي خر دی چا حلال کړی دی خو لا مړ نه دی ساعت یې پوره نه ده وتې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پرېږدی چې د ده به څوک مالک یا به راشي په دې کس خو لویه دنیا روانه وه که نه موږ تاسو څه وایو چې سره پاس 1 لک اوسې مدینې نه وتې دي په دا به د چایي نو یو کس راغی د دې وایي زه د دې خر مالک یم شأنکم بهذا الحمار یا مالک یم یا ما رانیولی دی بس تاسو چې څه ورسره کوئ هغه وکئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړه ابوبکر صدیق ته نو هغه تقسیم کړو د خلکو په منځ کې هغه خر یې څه کړو تقسیم وکړو ولې د خر حلال دی دا ځنګلي خر دی او موږ سره مخکې مسله تېره شوې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورني چې کوم خره دي هغه حرام کړي وي دا حرام دي هر چې ځنګلي خره دي نو د دې خوراک څه دی دا حلال دی